انس حقانی وایي چې هیوادونه په پردیو مټو نه جوړیږي، باید خپله لستوڼي راونغاړو. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت لوړپوړی چارواکی انس حقانی وایي چې هیوادونه په پردیو مټو او مرستو نه جوړیږي، باید خپله لاس په کار شو. هغه د سلنګونو د خرابو لارو جوړولو پرانیستي وروسته وویل چې که څه هم اسلامي امارت محدود امکانات لري، خو د هیواد جوړولو لپاره یې لوی همت کړی دی. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د هندوکش قامت د دې ملت د غرور په شان دنګ دی. په دې لاره مزل باید لکه ملي ته د تلو په څیر وای، مګر له ورانو لارو یې ډېر شکایتونه کېدل. افغانستان سره د مرستې او بیا رغونې په نامه یو زاریح تجاوز توجیه کاوه، مګر حتی د هندوکش ګریوان هم پکې راټول نه و. حکومت سره له دې چې محدود امکانات لري، مګر د دې مهمې لارې د جوړولو همت یې هم وکړ. وطنونه په پردیو مټو نه جوړیږي، وطني زړونه، ذهنونه او مټې غواړي. باید یادونه وشي چې د سلنګونو د لویې لارې د 80 کیلومتره سړک د بیا رغونې پروژه پرون پیل شوه. د پروژه په شمالي او جنوبي سالنګ کې پلي کېږي چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه او 400 سوداګریز بندرونه له کابل سره نښلوي. د افغانستان اسلامي امارت پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه پروژه د خصوصي شرکتونو لخوا په 2 کلونو کې بشپړېږي. په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې پر دغه پروژې څومره لګښت راځي او دا لګښت څوک ورکوي. د سلنګونو لویه لاره چې یوه برخه یې په تونلونو کې دننه ده، له څو کلونو راهیسې کنډه کپره پرته ده او موټر چلوونکي او مسافرو یې په ځلونو په اړه شکایتونه کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د لوی اختر د لمانځه په مراسمو کې د سلنګونو د سړک د رغونې د پیل ژمنه کړې وه چې پرون یې رسما د پرانیستې مراسم ترسره شول.